دوستانو سلامونه. په انسټاګرام اکاونټ کې که تاسې د بې ځایه ګروپونو څخه تنګ راغلي یاستئ چې هر څوک مو پکې اډ کوي ستاسې د اجازې پرته، نو تاسې کولی شئ چې هغه بې ځایه یا ستاسې له اجازې پرته مو چې څوک په خپل ګروپونو کې انسټاګرام ګروپونو کې اډ کوي یا اضافه کوي، نو تاسې یې مخه ونیسئ. هغه لپاره تاسې انسټاګرام ته لاړ شئ، بیا په پروفایل به کلیک کوئ او بیا هغې نه وروسته درې خانو باندې چې مو کلیک وکړئ، هغه نه وروسته به لاندې راشي تاسې دلته میسیجز اینډ سټوري ریپلایز په دې به کلیک کوئ. میسیجز اینډ سټوري ریپلایز باندې چې مو کلیک وکړئ، هغه نه وروسته به میسیج ریکویسټ په دې لومړي آپشن باندې کلیک کوئ. نو میسیج کنټرولز باندې چې مو کلیک کړل، ته تاسې وروستی آپشن یې هو کین اډ یو ټو ګروپ چیټس، یعنې څوک تاسې ګروپ چیټ ته اډ کولی شي. نو دلته دوه ډوله آپشن دي، هو کین اډ یو ټو ګروپ چیټس، ایوری ون آن انسټاګرام، اونلی پیپل یو فالو آن انسټاګرام. دلته دوه ډوله آپشن دي، یعنې هر څوک. دلته فعلا تاسې ګورئ لومړی آپشن انتخاب دی، یعنې هر څوک که تاسې فالو کړئ او که هغې تاسې فالو کړئ، یعنې هغه تاسې خپل انسټاګرام ګروپ هغه ته اډ کولی شي. نو دلته به تاسې که غواړئ چې یوازې هغه کسان لخوا تاسې خپل ګروپ چیټ ته یا ګروپ ته اډ شئ چې تاسې فالو کړئ، نو هغې لپاره به تاسې دغه دوم آپشن انتخاب کړئ. کله چې دا تاسې انتخاب کړئ، دې نه وروسته به فقط هغه کسان تاسې خپل ګروپ ته اډ کولی شي چې تاسې فالو کړي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ، که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نور ویډیوګان هم درسره شریک کړم. تر بلې ویډیو هم په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.